پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله ستاسو بچی 7 کالو ته ورسېدی تاسو د لمانځه د ورته وایاست ورسه لمانځل وکړه هله لمونځ وکړه اودس نو اودس عمر ورښیه 10 کاله ته ورسېدی بیا کې لمونځ نه کوي وهلی هم سیدی سي مطلب چاپېړه وهلی یا چوټه وهلی پر مخ یې مه وهه یعنې تأدیبا ګوره ما درته وویل لقمان حکیم فرمایي دا خپل زوی ته ادب و تربیت ورښول او د ادب و تربیت په خاطر په چپلاخه وهل دا و هغه فصل ته اوبه ورکول دونه پیدا نه کوي لکه دا بچي ته چې ته مطلب دا لار ورښایه صحیح سلو د الله رسول فرمایي که یو بچی پیدا سلو بیا لوی سو بیا د خبرو سو بیا تره ولاړ سو اول تا دته خبره د لا اله الا الله محمد رسول الله ور زده کړله او بیا چې دی کله ځوان سو وخت تیر سو سپینږیری سو وخت مطلب انتها ته ورسېدی دی مړ کېدی بیا لا اله الا الله وویل محمد رسول الله زه شیخ صاحب رحم الله حدیث نقل کړی دی وایي هېڅ غم دې دا سړی نه کوي که څه هم 1000 کاله عمر ولو اوله خبره دې هم کلمه شریفه سوله آخري خبره دې هم کلمه شریفه سوله په مابینځ کې 1000 کاله تیر سولو لا هم غم مه کوه الله رب العزت په تا وبخشي دا د کلمې په خاطر نو د الله رسول فرمایي چې کله 7 کالو ته بچی ورسېدی تاسو مطلب د لمانځه د ورته وایي چې پر لمانځه یې ودروئ او چې کله 10 کالو ته ورسېدی بیا وهلی هم سې که د لمونځ نه کوئ دا خو د انګریز زمانه سوه د انګریز نوې زمانه سوله چې پر 4 کاله باندې بیا کوچنی بچی اسکول ته ورواچي یاره 4 کاله ظلم نه دی په 4 کاله د دې بچي د خپل بابا وادي نه مې زده سوی پره د ورور د خور نه مې زده سوی دی بس دماغ داسې ورپخوي چې سبا بیا د الله او د رسول نوم وانخلي الله او رسول ګوره پر 7 کاله باندې خالد المانځغه ورته وایه پر 7 کاله پر 10 کاله باندې بیا کتل رخصه وي چې پلاقه وای پروا نه لري که دا رقم ضروري وای نو الله رب العزت پر هر چا باندې د غلمن چې دی هغه پر 4 کاله فرض کړی وای چې 4 کاله ته ورسېدی لمونځ به خامخا کوي دا پر فرض دی ولې الله رب العزت 15 کاله ټیم ورته کښې شو یا 14 کاله ولې ورته کښې شو دا هغه معنا ده چې یاره دا هم کښنیوالی لري دا هم خندا لري دا هم بازی لري دا هم کیلونه لري دا هم د باندې تلل وراتلل لري دا کښنی چې لمونځ کوي دا غلمانځه ثوابونه خو کښنې ته نه رسېږي ثوابونه و بابا وادي ته رسېږي چې کښنی ووایي الله لا اله الا الله د دې ثوابونه چا ته رسېږي بابا وادي ته او چې شکنځا وکړي ګناه وکړي غلط کار وکړي چا ته نه رسېږي صحیح سلو نو دغه د اسکول دا ډېر تاوان ورسوي ډېر تاوان یې ورسوي دا کښنی هېڅ د اعضا د اندامونه د فکر هغه نه دی پخ سوی ته راولاړ سولې و هغه ځای ته دې کښېنوي لویه بسته دغه پرایویټ سکولو والا چې کوم دي دونه غټې بستې دا ظالمان به الله جهنم لره بیایي که د اقرا په نامه دي او که د اسکول په نامه دي کښنی بچی د 4 کالو دی تا لیدلی دي 12 14 15 کتابونه تا لیدلی دي دا کښنی بچی دا بسته څنګه ویس ظالمه ولې الله خپل منځ نه دی ورباندې فرض کړی لیکن ته راولاړ سولې د خپل دا ودی معاشره سوله ته چې ډاکټر لره ورسې ډاکټر تا ته دوا درکوي ډاکټر تا ته هغه دوا درکوي چې د ده پکې فایده یي ستا فایدې ته دی نه ګوري دی پکې ګوري چې په دې دوا کې ماته 2 روپۍ پاتېږي که ده ته 100 روپۍ پاتېدله دی هغه دوا و تا ته درکوي ستا د تاوان هر څو تاوان ورسې سکول لره ورسه دی تا ته هغه تعلیم کوي چې د ده پکې ګټه یي زما او ستا و بچي و ګټې ته نه ګوري که دا بچی ناجوړه سلو یا مطلب یو ځای ماما کره تللی و یا یو میاشته غیر حاضري وکړله یا چټیانې رایلې چټیانې کې نه د ژمي په چټیانو کې د اقرا والا او دا اسکولو والا دا د دې چټۍ د میاشتو هم پیسان درڅه غواړي نو ولې غواړي پر څه شی غواړي څه کیسه ده نو خو موږ استادانو ته تنخواهی ورکوو څو تنخواه ورکوي استاذ ته ورسې دا د اقرا استادان دي حافظان دي قاریان دي چاته 8000 چاته 9000 چاته 10000 د 2000 سړی به نه پکې وویني ښه دونه ظلم کوي اشه سوزکیانو والا چې دا کښنې بچیان وړي هغه ولې د چټۍ پیس نه غواړي چې ورور ماته پیس راکړو که ستا د زوی څه هغه دا وغورځي د ماشټر و د دغه
پرنسپل څوک د اسکول خلاص کړي دي د هغه د زوی سیور دی پر چشه غواړي ورور ته خو ولاړې هغه نور ته چې مخصوصه کوي د لپاره اخیستی و چې زه به د کشنیام پکې وړم زه چش وکم هغه دی ناجایزه بولي دا جایزه بولي د ځان لپاره دې سم الله ډېرې پوښتنې کوي صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي دغه صدقه کول دومره ثواب نه لري لکه خپل بچی ته ادب ورښول